د زابل ولایت په میرویس خان نیکه پوهنتون کې د یو باب جماعت د بنسټ ډبره د زابل والي او یو شمېر نورو مسؤلینو له لوري کېښودل شوه. د همدې پوهنتون رئیس مفتي عزیز الله طیب په خپلو خبرو کې وویل چې دغه جماعت د لوړو زده کړو وزارت په بودیجه د څه باندې 20 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو کال په موده کې په پاخه او اساسي ډول په 2 پوړه کې جوړیږي او د 1200 لمونځ کوونکو د ځایېدو وړتیا به ولري. په راتلونکي کې هم موږ مثلا نورې پروژې منظور کړو او نورو پروژو باندې دلته کار شروع شي، ځکه موږ تقریبا د پوهنتون لپاره ډېره ځمکه لرو. پوهنتون ته ډېره ځمکه ورکول شوې ده د ادارې تعمیر دپاره، د شرعیاتو پوهنځي دپاره چې هغه ځای معلوم ده. دا رقم مثلا موږ د اقتصاد پوهنځي دپاره مثلا تعمیر په نظر کې لرو، د ښوونې او روزنې د پوهنځي دپاره تعمیر په نظر کې لرو. موږ 15 پوهنځي اوس لرو، د 500 پوهنځیو دپاره موږ دا په نظر کې لرو چې په راتلونکي کې د خپلو امکاناتو ته په کتو موږ د دغو ټولو پوهنځیو دپاره جلا جلا تعمیرونه جوړ کړو او د خپل پوهنتون دپاره اداري تعمیر جوړ کړو. د هغوی احاطوي دیوالونه دي، مطلب سړکان دي، مثلا دا رقم نور چې کوم لازم او ضروري ساختمانونه دي، دا به انشاءالله موږ د دې کوشش کوو چې دا به ورسره جوړوو. په یادو مراسمو کې د زابل والي ملا شیر محمد شریف د زده کړو پر ارزښت خبرې وکړې. هغه وویل چې د ټولنې د آبادۍ یوازینۍ لار زده کړې کول او په پرمختللې ټکنالوژي سمبال افغانستان دی. دلته یو داسې پوهنتون جوړ شي، داسې یو ټکنالوژي موږ مسلمانان ووایي چې بیا واسکټ ونه چو، لکه حضرت مفتي صاحب وویل چې دایمه په مزایل ولې ځای باید په مزایل وي، دایمه چې په ریموټ ولې ځای باید په ریموټ وولم، باید دا ټکنالوژي موږ ولرو. تر کله به موږ د واسکټونه چو غالي پرته وو چې کله بیا انقلابونه روشیا ولا انقلاب راغلو ولا واسکټ راوخله نه بوشکې راوخله. نور د بوشکو جام اوس نه ده، اوس ډېر د بوشکو نه دې خواته د 15 کاله جنګونو ډېر تغییر کړی. نه به ورسېدای شي هغه د سمندر نه د ولي سیلاسونه ورته خوځوه، هاي چې نږدې راشي بیا به راسره ګورو، نږدې به درته راځي نه عمري د دستورو مزایلو ولي. د جوړیدونکو شرکت استازي عزیز الله مظلومیار بیا د کیفیت له اړخه هیوادوالو ته ډاډ ورکړ. هغه وویل په دې پروژه کې کاریدونکي ټول مواد د لوړو زده کړو وزارت د انجنیرانو له تاییدي وروسته کارول کیږي. زموږ ټول کارونه چې دي هغه لابراتواري ټسټونه لري. مثلا که د سیخ برخه کې ووایو کوم سیخ چې موږ استفاده کوو لومړی هغه موږ لابراتوار ته لیږو او په لابراتوار کې د هغې کیفیت ټسټ کیږي. هغې نه وروسته د وزارت تحصیلات عالي د انجینر صاحبانو له لوري هغه چک کیږي او د هغې نه بعد موږ هغه په پروژه کې استفاده کوو. نو انشاءالله زموږ شرکت همیشه هڅه او کوشش دا کړې ده چې ټول کارونه په پوره کیفیت، صداقت او امانتداري ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې په زابل کې د بیا رغونې کارونه پیلېدل د ولسونو د خوښۍ سبب ګرځېدلی.